وخت به راځي چې پلار به زوی او زوی به پلار نه مني. وخت به راځي چې پلار به زوی او زوی به پلار نه مني. وخت به راځي چې زه به یار او ما به یار نه مني. السلام علیکم ګرانو کتونکو، د خپل قربان نګار لم له طرفه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه منظور کړئ. ګرانو کتونکو، هریچن ټي وي وړاندې کوي ستاسو دپاره پروګرام نوی سحر. په دغه پروګرام کې موږ د خپل ادبي ملګرو سره ملاویږو، د هغوی سره خبرې اترې هم کوو، د هغوی نه غزل نیم هم اورو. هم په دغه سلسله کې نن موږ راغلي یو د ملکڼ ایجنسۍ بړه کلي سره تعلق لرونکي یو نوموړی شاعر ضمیر خان ضمیر صاحب خواله. زړه مو غواړي چې د هغه سره خبرې اترې هم وکړو، د هغه نه غزل نیم هم اورو. وخت مو نه اخلم او مخامخ کېږو د هغوی سره. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ضمیر خان بھائی څنګه یې تاسو؟ وختونه مو څنګه تېرېږي؟ بس ژوند دی روان دی، دغه یې نو ستا د مخې دی. بلکل جی. ضمیر خان صاحب، د ادب سره مو تړون د څومره وخت نه دی؟ یاره زه خو وایم چې زه خو چې په سترګې مې غړېدلي دي، که حقیقت را باندې وایو چې دا د دې قصو سره مې شوق دی. خو صحیح لیکل چې کوم دي نو تقریبا د تېرې نه شروع شوي دي، چې کوم زما خوښ شوي دي. بیا بلکل جی، ستاسو خوښ شوي دي او د مینوالو خوښ شوي دي. ضمیر خان ضمیر صاحب، تاسو چې کوم دی ډېر کار په څه باندې کړی دی؟ یعنې په نظم، غزل، ټپه وغیره څه باندې مو ډېر کار کړی؟ یار غزل مې ډېر لیکلی. یعنې په غزل باندې تاسو ډېر کار کړی دی. ضمیر خان صاحب، ستاسو خو یو کتاب زمونږ د مینوالو ترلاسه شوی دی، خو د دویم کتاب طرف ته ستاسو څه اراده شته؟ د مینوال ډېر په انتظار دي. انشاءالله ای به خو زر نه لکه انشاءالله اراده مشتری کتاب به ستاسو انشاءالله خامخا راځي. ضمیر خان صاحب، واجدري به چې د ادب دپاره کمې هلې ځلې کوي، د دې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ نو الریډي په دې ته خو په دقه نظر کتل پکار دی چې ګران کار دی. بلکل جی. او د خپلو پښتو سره مینه ده، نو دې کې خو د نظر د کتو هېڅ خبره نه پاتې کېږي، خو هر سیم خلک ویني. بلکل جی. نو ګران کار دی، خو بس الله دې ولې اوس توفیق ورکړي. یو جهان مننه. ضمیر خان ضمیر صاحب، زمونږ د هریچن ټي وي کتونکو ته به څه ډالۍ کوئ؟ ټولو نه مخکې به ورته سلام ډالۍ کړم، څونه مینوال دي، ځکه چې زموږ مسلمانان یو نو موږ له فعل سلام اچول پکار دي. ټولو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زه خو وایم چې یو غزل را سره شریک کې نو څنګه مو خوښه ده؟ چې غزل؟ بلکل جی. غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه، ته مې ارمان زه د ارمان نه یمه. ډېر ښه دی جی. ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه، ته مې ارمان زه د ارمان نه یمه، که به مې یو صحت ته زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یمه. ډېر ښه دی جی. که به مې یو صحت د زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یم، او په دار خیجي او شنه دي د خندانه پښتانه. په دار خیجي او شنه دي د خندانه پښتانه. په دار خیجي او شنه دي د خندانه پښتانه، یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه. ډېر ښه دی جی. ته کوږ اوږ راورېږې او ته کوږ اوږ راښکې کېږې، ته کوږ اوږ راورېږې او ته کوږ اوږ راښکې کېږې، چا بیا چېرته وجلي دي بارانه پښتانه. ډېر ښه دی جی. او ته مړه ځان ته نر وې او دا ته څنګه سړی، ظالمه تا خو تل ویش دي رشانه پښتانه. واه ډېر ښه دی. او شعر دی پکې چې تپوس ته چا نه وکړه د غیرت نه به خبر شي، د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه. ډېر ښه دی جی. تپوس ته چا نه وکړه د غیرت نه به خبر شي، د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه. او دوه درې شعرونه نور. سختو وهلی دی دا رنګ یې د پخوانه تور دی، په زړګي سپین دی که ضمیر د رنګ روغانه تور دی. سختو وخلی دی دا رنګ یې د پخوانه تور دی، په زړګي سپین دی که ضمیر د رنګ روغانه تور دی. او تورو ته سپک مه ګورئ، دې ته لږ سان سوچ پکار دی. تورو ته سپک مه ګورئ، دې ته لږ سان سوچ پکار دی، که نه نو سوچ وکئ چې ټکی د قرآنه تور دی. ډېر ښه دی جی. ډېر ښه. تورو ته سپک مه ګورئ، په دې باندې لږ سوچ پکار دی، که نه نو سوچ وکئ چې ټکی د قرآنه تور دی. او راته یې وویل ضمیره بس دی نور مه راځه، مړه قسم دی بس دی زړه مې بیخي ستانه تور دی. او دوه درې شعرونه نور هم چې یریږم نه د خوب او د تعبیر د فیصلې نه، یریږم د بر کلي د پیر د فیصلې نه، که سیند که سمندر دی زه ورځه الله دې خیر کړي، نو سړی به چېرته لاړ شي د تقدیر د فیصلې نه. ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم، تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې نه. دا شعر یو ځل بیا ووایه. ته ښه وکړه سره د دې پنځو بچو دې غواړم، تا څه ویل تښتېدلی دی ضمیر د فیصلې نه. او زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه. دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي، دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه
چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یره جي دغسې حاجیان د خدای په ټپو کښېنئ چې د خدای قرآن راواخلي په پیسو یې خرڅوي قاري صاحب دغسې مولیان د خدای په ټپو کښېنئ پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کښېنئ پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کښېنئ ما ته یې ویل تالی در کوم اوسې بل له ورکړی بېننګې ستا دا بابا جان د خدای په ټپو کښېنئ که چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې ړوند کې ضمیر خان د خدای په ټپو کښېنئ ډېر ښه ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو ډېر زړه پورې غزل مو را سره شریک کړو ملګرو راغلي وو د ضمیر خان ضمیر صاحب خواله چې یو نوم لري د ادب په پاڼو کې په ډېر لږ وخت کې یې ډېر لوی نوم پیدا کړی دی او نن سبا د سوشل میډیا ښایست هم دی نو ګورو کوشش کوو چې موږ ته یو بل غزل هم وړاندې کړي دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي زړه مې د سینې نه دی کوڅې لذي نو څه لذي دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي او مړ یې کې پخپله د تپوس یې ته څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو څه لذي او زه د رقیب سپینه خبر یم چې نه دی خوښ دا ظالم خو هسې اندازې لذي نو څه لذي او شعر دی پکې چې ما ته یې پلار صفا صفا ویلي چې لور نه در کوم بیا ورپسې دا خلک جرګې لذي نو څه لذي ډېر ښه دا شعر یو ځل ما ته یې پلار صفا صفا ویلي چې لور نه در کوم بیا ورپسې دا خلک جرګې لذي نو څه لذي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور شکي یم دا چې ضمیر ویني دروازې لذي ډېر ښه ډېر زبردست ضمیر خان ضمیر صاحب زمونږ د کتونکو د هریچن ټي وي کتونکو همیشه دغه فرمایش وي دا همیشه دغه غوښتنه وي چې تاسو کوم یو لیکوال له هم لاړ شئ د هغه نه به د هغوی د خوښې غزل یا نظم وغیره ضرور اورئ نو زه وایم چې زمونږ د کتونکو د فرمایش کو تاسو پوره کړو نو څنګه به وي یار یو څو کړی نظم دی هغه درته ویلی نه ویم بلکل راته ووایي چې دا حاجي صاحب د فیسبوک ته برکته په پنځو کې له دوه منځونه کېږي پلار یې زوی ته وویل ټایم کو ته ښه شوی زوی ویل مه مې خوره مازغه منځونه کېږي د یوټیوب پاڼې ته لاړ شه د فیسبوک پاڼې ته لاړ شه د هر چا تصویر پکې دی د ثواب تصویر پکې دی د ګناه تصویر پکې دی د ژړا تصویر پکې دی د خندا تصویر پکې دی د ماما تصویر پکې دی د کاکا تصویر پکې دی د هر چا تصویر پکې دی د هر چا تصویر پکې دی د ابای تصویر پکې دی د بابا تصویر پکې دی د خورای تصویر پکې دی د لالا تصویر پکې دی اوس په یو دوه کې حیران شوم د مولا تصویر پکې دی اوس په یو دوه کې حیران شوم د مولا تصویر پکې دی د قرآن تصویر پکې دی د جانان تصویر پکې دی د ایمان تصویر پکې دی د اسمان تصویر پکې دی د باران تصویر پکې دی د هر ځوان تصویر پکې دی د هغې تصویر پکې دی د هغه تصویر پکې دی د هغې تصویر پکې دی یو سرتوری د خواته د کعبې تصویر پکې دی ډېر ښه دی یو سرتوری د خواته د کعبې تصویر پکې دی اوس په ژوند باندې تنګېږم د بیبي تصویر پکې دی د هر چا تصویر پکې دی د ثواب تصویر پکې دی د هر چا تصویر پکې دی د مولا تصویر پکې دی دا ګناه ده دا ګناه ده دا ګناه ده دا ګناه ده د اسمانه خبره نه یم د جانانه خبره نه یم د قرآنه خبره نه یم د بارانه خبره نه یم د شیطانه خبره نه یم زه د ځانه خبر نه یم او زما تصویر پکې دی د مولا تصویر پکې دی د قرآنه ښه خبر دی د جانانه ښه خبر دی د اسمانه ښه خبر دی د بارانه ښه خبر دی او چې زه ډېر ګناهګار یم که مولا ډېر ګناهګار واه ډېر ښه ډېر خوند یې وکړو او ډېره مننه چې زمونږ د کتونکو هغه فرمایش هم تاسو پوره کړو په خپله خوښه را سره دا نظم تاسو شریک کړو ضمیر خان ضمیر صاحب د هریچن ټي وي کتونکو ته خپلو مینهوالو ته به څه پیغام ورکوې د مینې محبت پیغام دی نورې پکې څه خبرې نشته مینه محبت دی یو بل سره کوي په مینه خلوص باندې د ژوند تېرېبل دی زلمو هلکانو ته زمونږ په ایج کې چې کوم دي کوم چې واړه دي ټولو ته دا یو پیغام ورکوم د هغوی مور او پلار ته هم دا پیغام ورکوم چې کم سے کم زوی له د موټر سایکل نه علي که ځان لکه ګوره پخوا به ټوپک ګرځو خلکو په دښمن پسې اوس چې ورسره بد کوي جو دښمني ورسره مه کوه زوی له موټر سایکل والا چې بل ورځ ګورې مړ به ته به ترې بېغمه مې څوک به د باندې دا هم نه کوي هغه به مړي نو کم سے کم د پلارانو لا چې په دې موضوع باندې کم سے کم بچو له موټر سایکل یې ماخلی چې زوی به مې لسم پاس کړي زوی به مې ولسم پاس کړي زه به له موټر سایکل علم هغه ترې دا شرط کېښي نو کم سے کم د دې خبره نه دی زمونږ ټول ملګري پښتانه ټول مینهوال ځان وساتي بلکل جي ډېره مننه ضمیر خان ضمیر صاحب چې زمونږ کتونکو ته خپلو مینهوالو ته مې یو ډېر اهم پیغام ورکړلو مننه ضمیر خان ضمیر صاحب چې دومره مصروفیاتو باوجود مو موږ له وخت راکړو زموږ سره مو ناسته وکړله ډېره مننه کوو ستاسو مننه د واجد علي صاحب هم چې د هغوی په تعاون سره زموږ دا پروګرام نوی سحر چلیږي انشاءالله تر بل پروګرامه پورې خپل قربانګار علم او کیمرامین تحسین الله ته ورکړي اجازت چې چېرته کې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسېدلوي الله په امان